احمد شیبر په ازادي سټوډیو کې ستاسو کوربه شی چاري. ازادي راډیو د ډیوډ بورګ جایزه خپله کړه. دا جایزه هر کال د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو نړیواله اداره خبریالانو او رسنیو ته د مړانې او د ژورنالیزم په ډګر کې د مسلکي او بې پرې فعالیت لپاره ورکوي. د ډیوډ بورګ د دې 18مې کلنۍ جایزې په اړه نور په دې راپور کې. 2018 کال د ازادي راډیو د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دې کال په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو 3 خبریالان پرله پسې چاودنو په کابل کې ووژل. د نورو رسنیو شپږو خبریالانو او کارکونکو هم ژوند له لاسه ورکړ. دلته په واشنگټن کې پرون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د آزادي اروپا د ازادي راډیو د خبریالانو د مړانې ستاینه وسوه. Every day, even as I speak to you now, dozens of our journalists. زموږ په لسګونو خبریالان دغه اوس چې زه خبرې کوم هر ورځ د هیواد په سیاسي، امنیتي او بشري برخو کې د معسقو، بېطرفه او متوازن خبرو په راغونډولو بوخت دي. دوی په بېلابېلو برخو کې زموږ د مخاطبانو د غوښتنو لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچوي. زموږ خبریالان د ښه افغانستان لپاره خپلې مبارزې ته ژمن دي. د ډیوډ بورګ جایزه هر کال د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د ادارې له لوري د ازادۍ او دیموکراسۍ د ملاتړ لپاره ورکول کیږي. د ادارې ویلي دي چې دغه جایزه یې سږ کال د دې لپاره ازادي راډیو ته ورکړې چې د دې سربېره چې خبریالان قرباني شوي دي بیا هم د بې پرې معلوماتو د خپرېدو لپاره پرته له ویرې او ستړیا هڅو ته ادامه ورکړې ده. په عراق کې نن د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو د اخوډب پر مهال لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي دي. د تېرې میاشتې له پیله تر اوسه د دې اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 320 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې مرګ ژوبله ادامه لري. دلته په پلازمینه بغداد کې د تحریر میدان ته نږدې نن امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو پر لور اوښکې بهیونکی ګاز وشینده او د هغو د خورېدو لپاره یې ډزې وکړې. د اکتوبر میاشتې له پیله تر اوسه په لسګونو زره قهرېدلي اعتراض کوونکي په بغداد او د عراق په اکثرو جنوبي ولایتونو کې چې اکثریت یې شیعه دي واټونو ته مخه کړې ده. عراق د تیلو پراخې سرچینې لري. اعتراض کوونکي تور پورې کوي چې د فساد له امله یې ژوند بیا هم نشه کېږي. د دې سربېره مظاهرچیان د کارونو له نشتوالي او د اساسي خدماتو له کمبوده شکایت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي د ترکیې لخوا له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیسټم S-400 پیرودل جدي ننګونې رامنځته کوي. نوموړي دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته وکړه. ترکیې د جولای په میاشت کې د دې سیسټم لومړۍ برخه ترلاسه کړه او په دې پسې واشنګټن ترکیې ته د F-15 جنګي جټ الوتکو د سپارلو قرارداد وځنډاوه. ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان له هغو خبرو اترو وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې برخه واخیسته چې ولسمشر ټرمپ ډېرې مؤثرې وبللې. په دې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرو یوه برخه د روسیې او ترکیې ترمنځ پر معامله متمرکزه وه. نوموړي وویل د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 توغندیو دفاعي سیستم پیرودلو اقدام جدي ننګونې رامنځته کوي. ټرمپ هیلهمندي وښوده چې دا ستونزه به هواره شي. اردوغان ټینګار وکړ چې د خبرو اترو له لارې د ستونزې ته د هواري لار موندلی شي. نوموړي زیاته کړه ترکیه چمتو ده چې له امریکا څخه پیټریټ توغندي وپیري، خو که چیرې شرایط د دوی په خوښه وي. د ترکیې لخوا له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم پیرودلو د انقرې او واشنګټن اړیکې ترینګلې کړي دي. سختدریځو نن له غزې پر اسرائیل څو توغندي وویشتل. دغه توغندي تر هغه څو ساعته وروسته وتغول شول چې د اسرائیل او د فلسطین اسلامي جهاد ډلې ترمنځ اوربند شوی و. تر اوسه نه ده څرګنده چې پر اسرائیل د توغندیو دغه حمله به د اوربند پر دغه توافق څومره اغیز وکړي. د غزې ښار هغه ځای چې اوسیدونکي د اسرائیل او د اسلامي جهاد د ډلې ترمنځ نښتو سخت اندېښمن او متاثر کړي دي. په غزې تړانګه کې ټینګ شوی اوربند د غزې د اوسیدونکو لپاره یو هیله بخښونکی خبر دی. مونږ آرامي غواړو، مونږ جګړه نه غواړو، مونږ د جګړې له امله اوس کار نه کوو. دغه اوربند د اسرائیل او د اسلامي جهاد د ډلې ترمنځ د 2 ورځنیو سختو نښتو وروسته نن سهار جاري شو. دغه نښتې د اسرائیل په هوایي برید کې د دغې سختدریځې ډلې د یوه جګپوړي قومندان بها ابوالعطا تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې.
فلسطیني وسلوالو په خبرګون کې نږدې 250 توغندي د اسرائیل پر خاورونو ویشتل او اسرائیل هم ورته ځواب ورکړ. د دغو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 فلسطینیان وژل شوي او د اسرائیل ځینې برخې هم ورانې شوي. د اوربند تر ټینګېدو وروسته اسرائیلي ټانکونه د غزې اسرائیل له پولې سره ځای په ځای شوي دي. خو تر اوربند څو ساعته وروسته سختدریزو له غزې پر اسرائیل څو توغندي ویشتل. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. پوهیږئ چې د کیوبا پلازمینه هاوانا 2 ورځې وروسته 1500 کلنه کیږي. د تاریخي ښار توپانونه د سمندري غلو بریدونه له متحده ایالاتونو سره ډیر کله ساړه اړیکې تر شا پرېښي. د هر څه هغه پیښې دي چې هاوانا یې له پښو نه ده غورځولې. د هاوانا د ښار د رامنځته کېدو د کلیزې لمانځلو مراسمو ته چمتووالی د انټونیو ماسیو مجسمه نوې کوي. ماسیو د کیوبا د ازادۍ اتل دی. هغه هېواد چې د وګړو له نظره نور یې د ځانګړتیاو په اړه کم پوهېږي. له همدې کبله د بیتریس اسټیویز په څیر نامتو څېرې هڅه کوي چې کیوبا په ځانګړې توګه هاوانا په ښه ډول نړۍ ته وپېژني. د 29 کلنې سینمایي لوبغاړې په خپله د کم وخت لپاره مجسمه جوړه کړې او د ښار بېلابېلو برخو ته تللې ده. زه له دې ښار سره مینه لرم. له پخوانۍ هاوانا سره مینه لرم. فکر نه کوم چې پرته له دې به ژوند وکړای سم او که وکولای سم هم ډېره به پسې خفه سم. څو توکمه ټولنه، تمباکو او ښکلي سواحل د کیوبا له ځانګړتیاوو څخه دي. هاوانا ښار په 1519 میلادي کال کې رامنځته شوی دی. مننه چې را سره ملوئ. دا خبرونه د ازادي راډیو .org سربیره د فیسبوک له لارې در سره شریکوو. په مخه مو شه.